خلک اوسېږي او دا یې پر زیلیو پر خیلي تقسیم کړو دا یوه دې حد ته راورسول چې خپل نامه ته یې ودرول چې د هر چا څه به دې پوښتنه وکړه هغوی د خپل ځان په شناخت تا ته ځان در شوی مګر د باچا خان فکر د لرو بر افغان داوګر دی باچا خان فکر د ولي خان سیاست د هر هغه څوک چې پښتو یې پر ژبه پرته ده هغه د هغوی وارث دی هغه د هغوی خبره کوي هغه د هغوی پر جنګ پر خبره پر حقوقو باندې جنګېږي هر چا ته موږ په ډاګه دا خبره کوو چې دا د باچا خان سپایان دي دا د ولي خان د سیاست سپایان دي دا د اسفندیار خان د سنګر ملګري دي دا د محترم مشر اظهرخان اڅکزي ملګري دي دا له یو شي سره کار کوي نه ستا د یوې دسیسې نه ستا د یو هغه برېښېدلې سترګې څخه خار خوري دا در هر څه تېر دي او دا په هېڅ نه دي بند ملګرو مشر به تاسو ته مجلس کوي اوس به راځي تاسو ته به خپله خبره کوي زه په خپله د خپلې ضلعې له جانبه د خپلو تحصیلو له جانبه او د ضلع چمن د تمامو ایونټانو د صدرانو او جنرل سکریټریانو له جانبه د خپلې پارټۍ د خپلې جنډۍ له جانبه ټولو کارکنانو ته ټولو ښاریانو ته هغه خلکو ته چې د باچا خان د فکر مینهوال دي د ولي خان د سیاست پالونکي دي او زموږ سره همکاران دلته چې زموږ سره په دې پرلط کې ګډونوال دي یا ګډون کوي د ورځې هرې ورځې پر بنیاد دلته راتګ کوي هغوی ټولو ته شکریه ادا کوم د هغوی ټولو مشکور یم کور مو ودان خوشحاله اوسئ ژوندي اوسئ آباد اوسئ سلام علیکم پنجاب ډېر ظلم دی وکیل افغان سره پنجاب ډېر ظلم دی وکیل افغان سره اوس افغان له سر غضبه خلاصېدلی نسي اوس افغان له سر غضبه خلاصېدلی نسي باچا خیبر اصغر بولان کې ناست دی باچا خیبر اصغر بولان کې ناست دی چېرته به څښتې یوه خوا ته څښتېدلی نسي بلنه ورکوم د عوامي نشنل پارټي صوبایي صدر سپېڅلي رهنما درویش ملنګ رهنما د عوامي نشنل پارټي صوبایي صدر اصغر خان اڅکزي ته چې د رښتیا تراسي د خپلو خیالاتو اظهار وکړي شروع کوم په نامه د لوی خدای پاک چې ډېر زیات بخښونکی او مهربانه ذات دی د خپل احتجاج د قومي او ولسي غلا په خلاف نن 19مه ورځ په دې یخ باران په هر حال کې ناست زموږ د قام د وطن ډېرو درنو سپین ږیرو شملولو په قامي ننګ مین ځوانانو په دې کار په دې لاره کې قدم په قدم زموږ خواخوږو ملګرو همکارو د مختلفو لارو مدد کوونکو کومک کوونکو سپین ږیرو مشرانو ځوانانو ستاسو د ټولو په اجازت د ټولو د مخه ګرانو وطنوالو دا یوه خبره خصوصا د لالا د شهادت بار بار خاموش کړی د نن بیا دوره وکړو د لالا د واقعې څخه نیولې د هغه څه مخکې ټیم پر شا ولاړ دی د دې کام عزت د دې کام درنښت د دې کام احترام در حد څخه په آخوا دي خو د لالا د واقعې څخه بعد
دې وطن د ښاغلو ننګیالیو شملورو ځوانانو کم عزت کم احترام زموږ ژوند ته زموږ د دې وطن دې تنظیم ته بیا په لوی سر کې زموږ کور ته راکړی دی هغه که د ملګرتیا د لارې وي هغه که د جلسې د لارې وي هغه که د فاتحې د لارې وي هغه که د جنازې د لارې وي یعنی پر هر قدم یې زموږ ملا مضبوطه کړې ده زموږ یې کومک کړی دي زموږ یې مدد کړی دي دا سلسله که په انتخاباتو کې د ووټ د لارې بیا راغلې ده بیا که په 14 کې د اصغرخان د شهادت په پېښه کې موږ ته مخامخ سوې ده بیا که په 18 کې انتخابات راغلي دي چې په کومه لاره په کوم طرز یې کومک کړی دي بیا که په 21 کې د اسدخان شهادت سوی دي بیا هغه حیدره و جنازه و فاتحه و کومک و ملګرتیا سوې ده بیا که په 24 کې انتخابات سوي دي د دې انتخابات د لارې چې په کومه پیمانه کم کومک سوی دي کومه ملګرتیا سوې ده بیا په انتخاباتو کې د دې ډېرې بربنډې غلا په خلاف راوتل سوي دي احتجاج لاریونونه روډونه بندول سوي دي زه به دا خبره وکړم چې په دغه 14 کاله کې د کرامت د خپلوۍ د ښاروالۍ د مینې دې کام زموږ سره انتها کړې ده چې د هرې خوا یې په هر قسم الفاظو د شکریې ټکي سره راټول کړم سره راغونډې کړم خو د ولس مینه پکې ډېره ده خپلوي و ورورولي و ښاروالي یې پکې بیخي بې انتها ده او زموږ ټکي ورته لږ دي زموږ الفاظ ورته لږ دي چې موږ یې شکریه په ادا کړو په دې منځ کې به هر قسم تاو تریخوالی و ترخي و خوږې خبرې راغلي تنظیمي طور به راغلي د ښاروالۍ په سطحه به راغلي خو دې وطن لاره موږ ته راښولې ده لاره یې له موږه بېله کړې نه ده زموږ رهنمایي یې کړې ده خو موږ یې بې رهنمایي پرېښي نه یو زموږ یې کومک کړی دي موږ یې بې کومکه او بې مدده پرېښي نه یو نو دا به نن بیا ووایم چې کوم عزت کوم درنښت په کومه مینه په کومو پښتو په کوم قرابت تاسو موږ ته راکړی دي اول یې خدای وکړي چې موږ د دې په زیاته پیمانه دې ښار ته ورورولي قرابت خپلوي ورکړو په عمل یې ورثابت کړو په سترګو یې ورښکاره کړو په دوی یې ووینو هم د خدای په حضور کې هم د مځکې په سر په ژوند کولو باندې خو بیا هم که یو تشنګي پکې راځي یو کمی پکې راځي زما نه دی خیال چې د دې مینې بدل یې هم د دومره مینې په بدل موږ ورکړو امکان نه لري انسان ډېر کمزوری شی دی خامخا د سړي سره د ژبې خطا کېدلی سي د الفاظو خطا کېدلی سي د یو چا زړه ځینې زېږېدلی سي خو د لوی خدای به مو دا خواست کړي چې خدای پاک د تاسو هر یو د دغه مینې د دغه پښتو د دغه عزت چې تاسو موږ ته راکړی دي په زرهاو وارو زیات د مینې خاوندان کړي د خپلوۍ خاوندان کړي د قرابت خاوندان کړي د ورورولۍ خاوندان کړي خدای دې موږ ته توفیق راکړي چې ستاسو د دې مینې پر هر قدم په دغسې مینه په دغسې ورورولي په دغسې قرابت جواب درنظر ګرانو وطنوال په دې نږدې د کمپین څخه نیولې چې په کوم طرز او طریقه د ملګرو کمپین وچلاوه کور په کور دروازه په دروازه د خپل تنظیم د یو ملګري شکریه ادا کوم
د ضلعې د تنظیم څخه نیولې چې په کوم ربط باندې په کوم تنظیمي او سیاسي طریقه باندې په کوم ورورولي باندې په لوی سر کې ضلعي تنظیم په مشاورت او په رهنمایي کې صوبایي کونسل په هدایاتو په رڼا کې درې واړه تحصیل که صدر دي که سیټي دي که ژړه باندې د درې سره تحصیلونو بیا په کښته سطح کې د یونټانو د صدرو د سکرټریانو د دوی د مشاورینو د دوی په مختلفو طریقو د کمیټیانو د جوړولو د کمیټیانو د کار کولو بیا په هغه کې د یو ملګري چې په کوم تنظیمي ربط په کوم تنظیمي طریقې کار دا کیسه د لمر روښانه کړله. ګرانو ملګرو دا خبره ستاسو د همت له برکته ستاسو د کار له برکته ستاسو د کوڅه په کوڅه د کمپین له برکته ستاسو د رابطې له برکته شل شپې مخکې میاشت د مخکې په دې وطن کې دا خبره د هر سړي په ژبه باندې واله وایي که انتخاباتو د باچا خان د فکر ملګرو ګټلی دي که د ریاست فیصلې وي بیا ما د ډاکټر صاحب خبره ده چې په هر چي شه برابري راغلی ده وایي که چیرې انتخاباتو د ولس په رایه فیصله وله د ولس په منډیټ څوک منتخب کېدلی نو دا میدان د باچا خان د فکر ملګرو په خپل کار ګټلی دي په خپل همت ګټلی دي نو د یو ملګري په دې لاره کې په دې کار کې د کمپین په دې سلسله کې د الیکشن سره پورې ما د ټولو ما سره اداري او هغه باډي راسېږي خو غرض دا چې د دې کار په دې لاره کې د هر لحاظه د تنظیمانو څخه ونیسې د کمیټیانو پورې د الیکشن سیل پورې د یو ملګري په دې تنظیمي نظم او ضبط باندې په دې انتهایی باصلاحیته طریقې کار باندې سلام ورته پېښوم کور ودانه یې وایم شکریه ادا کوم د دې سره د هغه ټولو همدردو کور ودانه وایم د هغه ټولو نوي شامله سوو دا خبره به موږ په الیکشن کې عام خاص کوله موږ چې دا کومو خلکو ولسونو قامونو قبیلې او ټبرونو د مړه سره په د الیکشن کې سخت شمولیتونه کړي دي موږ به دا خبره کوله چې دا زموږ د 2018 رایه چې 11,000 چې دا موږ پر سیټ کېږدو موږ په نوي شمولیتونو دې خلکو ته ګزار وکړو هغه ټولو نوي شامله سوو خلکو شکریه ادا کوو د هغه ټولو خواخوږو شکریه ادا کوو د هغه ټولو همدردو شکریه ادا کوو چې نارینه او زنانه په مړانه د مړه سره ودرېده د اتیاو د سلو کالو په ویلچیر کې زنانه او سپین ږیري سپین سري ناجوړه دا د روډ ته راورسېدل برابر تیری خان عبدالولي خان روشان بطیه په نقشه کاله ورباندې مهرې ووایي د افغانیت د پښتونولي دا لارې د کام او د وطن لاره وګڼله کومک یې وکړي ملګرتیا وکړي د یو فرد شکریه ادا کړو د یو زنانه شکریه ادا کړو زما په خیال دا خبره ما په یو جلسه دوی کې وکړله زموږ د زنانو چې کومه اجتماع ده زموږ په کور د شهیدانو په کور کې وسوله ما به دا خبره کوله ما ویلې چې د سړیو کې څوک دومره اجتماع وکړي څومره اجتماع چې زموږ زنانو وکړه زما اوس هم دا یقین دی چې دا اوس غږ وکړو چې سبا ماپښین سبا سهار د های سکول په ګروند کې زموږ د زنانو جلسه ده په دا ګروند کې به ځای وي دا زما یقین دی د دې زنانو دا همت د دوی دا وسیله حد صفاخه د دوی وسیله وه او په کومه میړانه په کوم
پښتني افغاني پک چې دوی راووتلې زه یې تصور نه شم کولی داسې جذبه ما ډېر په دې وطن کې په کومو وختو کې لیدلې ده په ډېر حقیقتانه انداز په ډېر ښایسته انداز یې کومک وکړي مدد یې وکړي د دوی شکریه ادا کوو رښتیا خبره دا د ګرانو وطنوالو د 21مې صدۍ ډېرې تقاضې دا موبایل دي میډیا د سوشل میډیا د پرنټ میډیا د الکترونیک میډیا ده زه د پریس کلب د یو ملګري شکریه ادا کوم په دې نه چې زموږ یې ناجایز کومک کاوه موږ یې هسې د یو چا په ضد سپورټول ډېر په حقیقت یې موږ سپورټ کړ زموږ دې کار دی ډېر د حقیقت په رڼا کې وکتل زموږ په دې کار کې زموږ د خپلو موبایلو د خپل ټي وي چینلز د لارې د خپلو اخباراتو د لارې تر خپل وس څخه زیات وس وکړي زه د پریس کلب ستاسو د ټولو د یو ملګري شکریه ادا کوم چې تاسو موږ ته عزت وبخښئ خدای پاک دې تاسو ته عزت وبخښي زه په دې کار کې هغه ټول ملګري چې د بیابانه راز زموږ یې کومک کوي د یو خبرې د یو تقریر د لارې د یو هغه ملګري شکریه ادا کوم زه د هغه ټولو سرکاري ملازمینو شکریه ادا کوم 202 اوټه موږ ته سرکاري ملازمینو راکړه 2 اوټه 202 دوی لکه دریس په عام پولیس سټیشن کې سره اوس کړل راکار کې کل سره دورې کل په اخري هم چار څه دوري وې کل پر 300 یو کم د دوی د خپل ریکارډ مطابق ودرول خو زه د 202 کسانو شکریه ادا کوم چې چا موږ ته خپل ووټ راکړي دا بېله خبره ده چې دوی زموږ 1,000 پر 9,600 ودرول سرکاري ملازمینو ووټونه یې پکې کار کړل دا بیا ځان ته مجلس دی زه د هغه یو ملازم شکریه ادا کوم بیا چې الیکشن وشو د دې درغلۍ په خلاف زه په دې درغلۍ په خلاف د احتجاج د لارې د یو هغه ملګري شکریه ادا کوم چا چې د دې ولسي غلا په خلاف رولونه ونیول د پینکۍ څخه نیولې د ژړې بند ملګري خلیل خان وجات الله خان نظر باری ولید خان عنایت خان صدیق خان د دې د هغه ځای ټول تنظیم چې داسې احتجاج وکړي چې دنیا ته دا ثابت کړه چې موږ وغواړو د باچا خان د فکر ملګري وغواړي ریاست څه چې هر څومره زورور سره یو ځای شي میږی به هم بیا پر دې لاره نشي تللی په دې انتهایی پرامن او دا ډېره د افتخار خبره ده په احتجاجونو کې غلاګې وشي ورکې وشي ولسونه مالي طور تاواني شي نور مشکلات ورته پیښ شي د جهان د پروپاګانډو باوجود یو حقیقي مریض چا نه کړي ښکاره چې په تکلیف شو یوه زنانه چا د 2 غنټو پر بنیاد درېدلې نه وه لیدله دا به په دې لاره کې زموږ د کوژک کمیټي زموږ د بوستان کمیټي زموږ د بغرې کاریز کمیټي د مرده کاریز کمیټي دې په ډېره منظمه طریقه دا احتجاج وکړي احتجاج ریکارډ کړي د یو ملګري په دې پرامن احتجاج په دې پرامن لاریونو په دې پرامن رول بندشونو شکریه ادا کوو داسې بیا په دې احتجاج کې د روزانه پر بنیاد دا میډیا ملګري ورته وګوري یعنې نن چې دا خلک شمار دي دا په زرو کسان باران لوډ لوډ اوبه ولاړې خو دا ولس نن شلمه ورځ ده هم په هغه جذبه هم د هغه مینډیټ سره بیا هم راوځي ولاړ دی د یو ملګري شکریه ادا کوو کور ودانۍ وایو د هرې لارې چې زموږ سره په هر شکل
په دې کامل لاره کې ملګرتیا سوې ده کومک سوی دي د هغه یو سړي شکر ادا کوم چې د مړه سره په دې لاره کې د یوې څخه نیولې زه تاسو ته په ایمان وایم ډېرو ملګرو موږ ته ښکاره مړه سره کومک وکړي چې د یو پنځویم سړي به هم په دې کار ته پام شي ډېر دی خلک هم وله چې زما نوم به هم نه اخلي ما به چاته ورشی هم نه زموږ د ګوند هم نه ول خو د دې ښار د ورورولۍ د دې ښار د کرامت په خاطر د مړه سره کومک کوئ چې ورځره ستاسو نمایندګي د باچا خان د فکر نمایندګي د دې ښار دپاره لازمي او ضروري ګڼمه دا ورورولي په تاسو مضبوطه کېدلی شي په تاسو جوړېدلی شي په بل خرابېږي نو زه به غواړم چې تاسو کومک وکړم د هغه یو سړي د هغه یو که ښکاره دي که پټ دي چې چا د مړه سره په دې کار کې په دې لاره کې کومک کړی و د یو سړي شکریه ادا کوم ګرانو وطنوالو دویمه خبره دا کوم زموږ او ستاسو دا مخنیوی زموږ او ستاسو د ولس څخه د راګرځولو دا لارې دا طریقې دا اوسنۍ نه دي دا ډېرې زړې دي او دا په ډېر لوی هم دي ځکه چې زموږ جنګ د کوم بادار سره سوی دي د دې خطې د ازادۍ په خاطر د دې ولسونو د خپلواکۍ په خاطر هغه بادار خو موږ ته د باونډریز تر حده پورې ازادي راکړله خو ذهني تورې موږ د خپلو غلامانو عملي تورې موږ د خپلو غلامان پرېښول او دا چې د پاکستان په نامه د پنجاب دا فوج جوړ کړي دا کار یې بیا ولسو دوی ته وسپاري د دې کار د لارې په دې شپږ اویا کاله کې د پنجاب د فوج چې دی بل یو کار نه دی کړی هم هغه سیاسي او جمهوري او ازادي غوښتونکي قوتونه نن هم په نښه دي چا چې د انګریز سره دغه وهله چا چې د دې خطې د ازادۍ پر بنیاد جیلونه کاټول شهادتونه یې ورکول د هجرت په نامه یې تحریکونه چلول کور کلی و وطن اوس دا ځینې پاک و نو هغه سور پرنګۍ چې د دې ځایه تلي سره د کتابه سره د نقشې سره د ښوولو یو تحریک د تحریک یو کورنۍ یو فرد یې ورته نښه کړي د پنجاب د فوج ته چې دا کار به زما بعد ته کې د هغه ساعته پورې چې زما هدایات وي د هغه ورځې څخه د نن ورځې پورې د انګریز په ضد په دې خطه کې د ازادۍ او د خپلواکۍ غږونه پورته کوونکي د نن پورې په تکلیف د ولسي رایې څخه محرومه دي د پارلمنټ د لارې د غږا او د خبرې پر بنیاد د سزا او د تکلیفونو د پریشانۍ سره مخامخ دي شکلونه یې ورته بدلوي وارداتونه د طریقې کار ورته بدلوي دا چې د باچا خان په ژوند کې د اول آئینساز اسمبلۍ اول اجلاس وشو باچا خان دې محمد علي ته وویل چې تا څه غوښتو تا وکړو خو موږ چې د مسلمانانو د ولي خان دا مشهوره خبره ده وردا تقسیم هند نو دا تقسیم مسلمانانو څو ځوان سره بېل شول هندوستان خو چې دی نه دي مات شوي مسلمانان سره بېل شول ته د مسلمانانو په تقسیم کې کامیابه شولې تا چې کوم تقسیم د مسلمانانو غوښتې دا تا وکړي اوس تا څه وکړل هغه اوس چې موږ څه غوښتل هغه نه اوس راسه دا پاکه وطن په ورورولي وچلو په انصاف یې وچلو په عدل یې وچلو
دا د باچا خان د فاؤنډر اف پاکستان ته په عین ساز اول اسمبلی کې د کراچي بنیادی خبره دا ورته وکړه دا کیس والا چې بالکل په عدل به وي په ورورولي به وي په انصاف به وي باچا خان د پښتونخوا د پېښور دعوت ورله ورکړي دوی بېرته سره کښېناستل چې یا دوی خو پاکستان نه دي منلی دوی خو دا نه منلی دا خو دا هر څه چې وایي دا دوی د فرشتو د لارې په دې هم خبرو دا باچا خان چې څه وایي دا د زړه نه وایي نو دا اولین کار یې دا وکړي چې د صوبه پښتونخوا عیني او قانوني عین ساز اسمبلی عیني اسمبلی ورماته کړه د خدایي خدمتګارانو د سره دریاب غاړه د خدایي خدمتګارانو مرکز یې ورونناوي باچا خان جیل ته ولاړی ځان بیا چې در بابړي و در کومه ځایه راځي دا سلسلې د نن ورځې پورې شروع دا کار چې دوی ته سپارل شوی دی در نن ورځې پورې په مختلفو شکلو په مختلفو طریقو د دوی دا بربنډ عمل چې د باچا خان فکر د هغه ملګرو په دې وطن کې کامدوست روشن فکره وطندوست قوتونو بربنډ کړي دې وطن ته مذهبي جنګ راوړي په مذهبي بنیادو اول ټارګټ زموږ لوی کور کې د پنجاب دی فوج چې شاعر ونړو د ورور لاس یې ورپرې کړ د توان او د طاقت یې وباسه د ده کار کول بیا اسانه ده دا د ورور وژنې جنګ د جهاد په نامه زموږ په وطن کې شروع دا په دار هغه په دار دا په دماکه دا په اغوا وژنه سلسله شروع شوله یهودیان راغلو عیسایان راغلو زموږ دا وطن یې په دې کار کې کوټ تباه او برباد یې کړي ورور یې د ورور د کومکه د توانه ویستي د ځان په ویرې اخته کړي د ځان په مشکل یې اخته کړي بیا چې د ده د خوښ خلک پر راغله د ده د طبیعت خلک پر کښېنستل بیا یې وردا لا هم ناکافي کار سوی وي بیا یې په استادانو د شاګردان پسې ور واستول دا جنګ دا لوبه دا هوبل لا شروع چې د نن ورځې پورې راځي دا جنګ دلته راغی هر ځای چې هره پېښه سوې ده نوم ورته د مذهب استعمالېږي د یو د بل تنظیم ورته استعمالوي پکې مري پښتون د انتخاب پسندۍ ټول مرکزونه په پنجاب کې دي ټولې غټې مدرسې چې د هر غټ انتخاب پسند دهشتګرد تنظیم د مشر نوم اخلي دا به په منصوره کې دا به په مجرانواله کې دا به په سیوال کې دا به په ملتان کې دا به په باولپور کې دا ټول مرکزونه دوري دي خو جنګ زموږ په خاوره شو دماکې زموږ پر وطن کېږي پیښې زموږ پر وطن روانې دي بیا یې موږ ته دوی غوبل اخته کړي چې د نن ورځې پورې پاخته وي یوه دماکه په پنجاب کې وسوله شهباز شریف وزیر اعلی و ولې خلک ټول دوی خو یو خلک یو ته دلته ولې دماکې کوې ستا د دماکو ځای خو معلوم دی ستا د وینو د تویولو ځای خو معلوم دی ډېر په ویره او په وام او په سمپتي کې دا خبرې د ښځې نه ووتلې بیا د نن ورځې پورې تاسو وینئ د خانفوري ټک ټوک به کېږي خو ترقي خوشحالي سیپیک فلانا هر څه دوی په ځان کې جذب کړل چې د دنیا د هره کونج هېواد کې راځي نو چې کله د جنګ او د جګړې پر بنیاد خبره وه نو موږ خو باتوره قام وو د ابدالي لمسي وو د میرویس نیکه لمسي وو او دا به د اصفهان او د ډیلي پورې دا لښکرونه رسېږي په دې موږ کور په تباه او برباد یې کړل
په دې لاره کې چې یوه راتله که زر راتلې که لک راتلې که کروړ راتلې دا دوی وړلې بیا چې د خوشحالۍ د ترقۍ شپې رالې ولګوادر دی سیپیک دی د بلوڅ او د پښتون د مستقبل د خوشحالۍ خبرې د لارې خبره راغله ونور دا خو دهشتګرد دا خو غلی دا خو بدماشان دي دا مغربي روډ ته څنګه وکړې بیا یې دا کام د دې څخه راوګرځاوي که په سولر سیسټم بجلي وه دوی ویې وړه که انډسټریل زونونه وه دوی ویې وړل د دې سیپیک په نامه چې هر څه راغله د ګوادر د ایرپورټ د دوو وټلو بغیره یوه خښته په بلوچستان کې د ترقۍ لپاره نه دی ایښول سوې او دا خبره زه داسې نه چې تاسو ته پسلیش کوم دا ما حسن اقبال ته چې نواب ثناءالله په تېر دور کې وزیر اعلی و ما مخامخ درته وویلی ما ته دا ستا په بریفینګ دا ستا په پورته وکښتو عدد و شمار موږ وکړو ما ته پریکټیکلي راوښتی د ګوادر د ایرپورټ بغیر د شیپینګ پورټ بغیر چې ستا ضرورت دی د دغه دوه کالو بغیر ما ته په بلوچستان کې بله خښته راوښتی تا د سیپیک په نامه ما ته څه شي راکړي او هغه ټیم ته موږ ته ویلې و د سیپیک د لارې تر اوسه پورې دا ټیم 56 بلین ډالر چې دي یعنې 50 اربه ډالر چې دي دا په مختلفو شکلو راغلي دي خرڅ شوي ما ته یې ما ته راوښتی بلوچستان زما په وینو هم ته کاروبار کوې او زما د وینو په سر کې څه راځي هم ما ځینې معلومه کړې چې دا د انتها پسندۍ او د دهشتګردۍ مرکز وطن و نو دا چل روان دي ګران وطنوالو نن چې دوی په دې پوه شول چې هغه غږونه چې د اسمبلۍ د یو مات ګوند د لارې به د خپل ولس په حق کې پورته کېدل راسي د دې چې معلومه کړي داسې غلا نه چې د شپې پر 3 بجې وکړه داسې غلا چې د سهار پر 1 بجې یې وکړه په ډېره بربنډه طریقه یې وکړه هغه اواز چې سهار یې د خپل قام د ژغورنې د تحفظ د حق غوښتلو پر بنیاد یو ځای پورته کاوی په دې ایوانونو کې دا ټول په یو په بل شکل ووهل بلوڅ یې په یو مصیبت اخته کړی پښتون یې په بل مصیبت اخته کړی خو ګران وطنوال دا د ژوندیو قومونو تاریخ دی دا په دې دسیسو سازشو نه راګرځي او دا بیا زموږ دپاره نوره د خوشحالۍ خبره دا ده چې پر هر قدم دوی ځان ملامتوي ځان پړکوي زموږ خوله خلاصوي زموږ ولس د بربنډه خبره نوره ښکاره کوي دا زموږ دپاره د خوشحالۍ خبره ده زه چې په شهادت زه چې په جلاوطنۍ زه چې په بم دماکه د خپل قام د خپل ولس د غږ او د هغه څخه نه پر شا کېږم نو دا اسمبلۍ بیخي نسي خو دا خبره کوم چې د ولس د رایې دا غلا به شپه او ورځ تا به چېنه کوي تا به نه حرامه کوي تا به بېقراره کوي شپه او ورځ به ته د دې څه اوس پریشان یې سهار و ماښام به ته اوس د دې څه پریشان یې موږ به دا خبره دی نه چې په خپل وطن کې کوو موږ به دا د دنیا په هر فورم هر ادارې ته کوو چې دا په پاکستان کې جوړ پارلیمنت دا د پنجاب د فوج نه مرضي او په هغه کې د ISI نه مرضي پارلیمنت دا د ولس نماینده پارلیمنت نه دی د دې د لارې چې هر فیصله کېږي دا به ولس ته قابل قبول نه به ولس چې دی پر دې پابند یو سبا چې زما په منتخب حکومت او منتخب پارلیمنت فیصلې کړي ګرانو وطنوالو که چیرې دا د ولس پارلیمنت وي نو د بلوچستان یې شروع کړ والله عالم چې صداقت او حقیقت څوک پکې پکښې دی پرون یو خبر د ډېر معتبر ذرایعو څخه چلېدی چې فیصله یې دا وکړه مسلم لیګ نون په بلوچستان کې چې وزیر اعلی خو د پیپلز پارټي دی چې هر څوک جوړېږي
د مسلم لیگ نن وزیران ته به وزارتونه در سینټ تر الیکشن نه ورکول کېږي. ولې به نه ورکول کېږي؟ خو دوی به له پوهې دي چې دا په اډوانس کې سوداګري کړي دي، خرڅ کړي دي. نو دی اوس په دې راګرځي ویلې به پورته چې دوی وزیران یاست، د دوی د کوټې شپږ یا اته وزارتونه دي. خو دوی د سینټ دوام په خاطر چې دا یې خرڅوي، ځکه دا خو ضمیر نه لري، دا خو عقیده نه لري، دا خو نظریه نه لري، دا خو داسې خلک نه دي لکه زموږ او ستاسو د څپو څخه یو سیاسي عام کارکون محبت کاکا، هغه ته ویل کېږي دا د زنانې شیخ ستا د منډو د ترنډو د قربانیو نتیجه ده، دا ستا مبارک. دا خو د باچا خان فکر نه دی چې د قاسم جان او د محبت خان خور شاهینه اسمبلي ته رسي چې ستاسو په دې تیري کې وینې پرېسي وي. دا خو عوامي نېشنل پارټي نه ده چې د نواب ارباب عبدالقادر کاسي څخه 100 کاله په کمیټمنټ د دې سیاست سره ولاړ کور د هغه لمسی بیا د نواب ارباب ابوظاهر کاسي زوی نوابزاده ارباب عمر فاروق سینټ ته لیږل شوي. دا خو ټول هغه مخلوق دی چې 25 کروڑ روپۍ ایسای ځینې اخیستي، داسې نورو د پنجاب فوج ځینې اخیستي دي. دا خو ټول اوس پر دې ځای ولاړ دي چې بس څومره ژر یو سودا کېږي، که 25 په یو پلان نه پوره کېږي نو کم از کم هغه نیمه ونډه خو پرک یو 15-13 کروڑ روپۍ خو پورته. نو دا مو پرون لیدل چې مسلم لیگ نن د سینټ د انتخاباتو پورې د وزرا د فیصلې خبره مؤخره کړه. دا د پیپلز پارټۍ صورتحال دی که چیرې دا سیاست د دوی په ګرفت کې نو پارټۍ خو به کښېنستله چې دا مو وزیران دي، دا مو وزیر اعلی دي، دا مو پارلماني لیډر دی، کنفیوژن جوړ دی، دا ایسای لخوا د یو نوم تجویز دی، د پنجاب د فوج لخوا د بل نوم لیست دی او لیډرشپ یې په سودا اخته ده چې هر چا ډېرې پیسې ورکړې هغه به نامینیشن کېږي. نو دا به څنګه حکومت؟ دا چې د پاکستان په سطح نواز شریف چې په کوم دون داغ راوستی، څلورم وزیر اعظم د شکه وتلی دی، کمپین شروع شو چې څه کیسونه ورباندې جوړ کړي وو، په څومره چټکي ورباندې جوړ کړي وو، په دومره چټکي دا کیس ختم، دا کیس ختم، دا غلا معاف، دا غلا نسته، دا ګردې کیسې سره وروکې کړې. صفا سپینه کوتره یې ځینې جوړه کړه، انتخابات یې ورشوه کړه، بایللي سیکان یې ور وګټل، ور اعلان یې کړ، لور یې هم ویلې اوس زموږ د ټول خاندان زما د مور قرباني، جنازه، مرګ، بیماری، زما د انا، زموږ د خاندان دا ټول سجوده د نواز شریف لپاره د پاکستان مستقبل د نواز شریف سره تړلی دي. دا د ایټم بم خالق، دا باجوړته لیډر، دا د هر چا په سترګو کې سترګې اچوونکی لیډر، دا به څلورم وار وزیر اعظم ورور یې هم ویلې و چې ځکه و اسمان سره یو ځای شي وزیر اعظم به نواز شریف وي، د دې قوم تقدیر به بیا نواز شریف بدلوي، نوي موټرویز وي، د ایټم بم پالنګه به نوي ټکنالوژیز وي. دا خبرو بوږ ونیوئ. په آخري ورځ باندې د پنجاب پوځ چک ور راواستاوه او پر دغو بیخي سور نشان راکړ شوي دی دې قرار څنګه ارام دي دلته دې لندن له خپل علاج نه ولاړ اوس څه وایاست دې بېرته ور منډه کړو نو څو اول به دغه لوی وزیر اعلی ته وزیر اعظم نو دا به څنګه انتخاب د دې انتخاب د ملک څه نتایج ورکول کېږي چې پارټۍ په خپلو 19 امپیګانو کې د وزیرانو فیصله نشي کولی، په 19 ممبرانو کې د وزیر اعلی فیصله نشي کولی. پارټۍ په خپل دننه 100 ایمینیز کې د وزیر اعظم فیصله نشي کولی، د پنجاب د وزیر اعلی فیصله نشي کولی. هر چیټ به د ایس آی د دفتر او د پنجاب
د فوج دپاره راځي نو دا څنګه خلک مني دا به څنګه د ولس نمایندګي کوي دا خبره به نن ولس انشاءالله مخ په وړاندې بیایي چې په دې ملک کې آینده درغلي به بیا دوی څنګه کوي په کوم شکل به کوي و یو خاص موږ د عدالتو سره کوو موږ به نه پرته امپریشر دی ستاسو ویډیو ډېر شان د دوی سره په ریکارډو کې پراته دي د ډېرو تحفظاتو پر بنیاد به دوی ډېر څه نشي کولی خو لږ دې کام ته لاره ورکړي دا لږ ډېر اعتماد د دې ولس باید په دې عدالت بحاله وي ډېره مشهوره کیسه ده ډاکټر صاحب زموږ تصویر کې په دې خبره باندې چې وایي دویم جنګ عظیم موافقات چې هندوستان شکست وخوړی نو چرچل چې ولاړې کښېناستې د خپلو همکارو ملګرو د دې څخه پوښتنه وکړه هغه اوس په یاد څه ولاړو تاو بالا او زموږ عدالتونه پر کوم ځای ولاړ دي د انصاف او د عدل ورکولو توان لري کې نه لري هغه ولې عدالتونه ټیک دي ول بېغمه کښېنه په کومه معاشره کې چې عدالت انصاف ورکولی شي عدل مخ په وړاندې بیولی شي دا به بېرته راپورته کېږي دا به بېرته خپل مقام ته رسېږي دا موږ منو چې زموږ عدالتونه ډېر تر ګوډه لاندې شوي دي د جج اپوینټمنټ هم د پنجاب فوج او د ISI دفتر کوي خو بېرته هغه هر څه د منځه وتلي دغه یوه خبره چې مرګ شته د خدای حضور ته پېښېدل شته او هلته بیا فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یره ومن یعمل مثقال ذرة شرا یره پر دې بنیاد حساب شته د ذرې برابر حساب که د شر وي که د خیر د لارې وي دا شته دا د لکونو د کروړو ولسونو د رایې خو به ډېره لو پوښتنه کېږي د دې اعتماد د دې پروسې خو به ډېره پوره پوښتنه کېږي نو هغه عدالتو ته نن موږ وایو د دې سټیج وایي د میډیا د دې لارې وایي که لږ او ډېره کمه امید ورکول کېدلی شي دا د عدالت له لارې ورکول کېدلی شي ستاسو فیصلې د دې پنجابي فوج د پنجاب د دې فوج د هاشم او د ولید رنګه د ISI د کردارو د لارې چې څنګه وسولې ستاسو فیصلې باید هغه نه وي تاسو باید دې قوم ته لاره ورکړي دې وطن ته لاره ورکړي دا ولسونه باید که سل په سله نه یو 10% باید ستاسو د عدل او د انصاف د تقاضو په خوا یې مخ وي چې کم از کم که نور څه زده که نشته یو نظام د عدالت په نامه یو چا ته لږ ډېر عدل او انصاف ورکولی شي باید دا کار تاسو وکړي ګران وطنوالو یقینا ډاکټر صاحب خبره وکړه اکبر وکړه دا احتجاج موږ د هر وخته کشولی د هر ځای کشولی په دې لاره کې به موږ ډېر تکلیفي او مشکل صورتحال سره مخامخ کېدلی شو اوس هم مخامخ خو دا یو شی پروا نه کوي دا به کېږي پرون ما د زرې کوڅه په میټینګ کې مې یو خبره وکړه نن یې بیا کوم یو سوال بارها په مختلفو الفاظ اصل خود پر استعمال کړي خو لب و لباب یو سوال په ډایرکټ طریقه او په انډایرکټ طریقه د موږ سره بار کوي خصوصا زما د ذات څخه کوي ما دا خبره پالون مو کنه بیا کوم رښتیا هم دې د یو حد پورې زه خپل ذاتي طور دې چې نه کړی وله چې چا به دا خبره کېښوله چې د لالا غوندې درنه جنازه موږ پورته کړله موږ دې کام ته تکلیف نه دی وکړی د اسد خان غوندې معصومه په ظلم په جبر جنازه موږ پورته کړله موږ دا ولس د یو سکند لپاره خدا نخواسته په یو بله لاره نه دی نیولې د عسکر خان غوندې ګل جنازه موږ پورته کړله موږ دې ولس ته تکلیف نه دی رسولی داسې په شا ولاړ چې لالا جیل ته ولاړئ د لالا د شهادت په نتیجه کې زموږ دې سکیورټي فورسز
زین الدین سعدالله او شهسوار دا په شهادت ورسول. زموږ ملګری بابو، زموږ ملګری خان مومن دا پکې خوښ شول. موږ بیا هم زغم وکړي په دې وطن کې موږ کام وطن ښار په ډېر لږ تکلیف او پریشانۍ نه کو اخته. نو دا سوال چې به راغلی چې که چیرې دغه نتایج د غلا د دې لارې د احتجاج په دې لاره کې خدا نخواسته سهار یو بل شکل پیدا کړي، نو بیا به ازغره خلک به څه وایي چې پر هغه درنو جنازو یې زغم وکړي. دا یې ولې مخامخ دومره ټکراو ته ودروه، یا د ریاست سره یا د ریاست د لاسپوڅ سره یا د دوی د جاسوسانو د دلالانو سره. نو رښتیا خبره دا ده، دا خبره په ډېر زه بار بار پر مغزو وهلم. بیا دا و په دې سلسله کې زموږ ډېر پراخ مشاورتونه وسوه. ټول کام ټول ولس د تنظیم د لارې یو قسم موږ ته اعتماد کې واخیستې. په دې کې زموږ پارټي دوه درې واره چمن ته راغله، پر دې خبره بار بار د موږ سره بحث وکړي، مباحثه یې وکړه او دا خبره هم برعکسه چې زموږ سیاست د چمنه پر محدوده نه دی. د دې پښتون افغان ملت سره سازش وایي په چمن کې نه دی روانه، په چمن کې سوی دی. دا مشکل چې په چمن کې د روزګار د لارې د روزګار د حملې د لارې د بارډر د بندش د لارې چمن ولس ته پېښ دی چې دوکیو هرنایو شارګي ته ورسې وطني وسایل یې خلکو قبضه کړي دي، پر تړلو پیسې دي، دماکي دي، زموږ د کام زموږ د ولس وسایل یې د ټیکر لاندې کړي دي. داسې چې په دې وطن کې هر کوچ ته ځي یو لاره یو طریقه دوی د دې خپل پښتون افغان ورونو ملت لپاره د تکلیف جوړه کړې ده. داسې په دې صوبه کې د دې ولسي غلا په خلاف د دې قامي او وطني بلوڅ پښتون ولسونو پر غلا روز به بیا راځي د چمن د دې پیښې په خلاف په ټولو براتو کښېني. نو دا ټول هغه شیان چې په ډېر سره وسنجول او دا هم ولو زموږ د وطن د هغه سپین ږیرو موږ خپله شکریا ادا کوو د دوی د خواخوږیو پورې د هغه علما کرامو پورې. خو په هغې کې بیا ډېر سوالونه هم راتلل. هغه سوالونه زه نه غواړم خبره پر وکړم، خو د پارټۍ د دې اوږد او پراخ مشاورته بعد ګرانو وطنوالو یو بله خبره روانه ده د پرلط په حواله. پر دې خبره لازمي او ضروري ده. د پرلط سره موږ اولې ورځې سره ملګري یو. دا زموږ د کام مسله ده، دا زموږ د ولس مسله ده. بلکې زه دا خبره عموما کوم چې دا د ټول پښتون افغان ملت سره تړلې خبره ده. دا ټیم د دوبۍ کې ناست افغان، په کابل کې ناست افغان، په پېښور کې ناست افغان، دا د چمن د بارډر سره د کاروبار د لارې په یو شکل نه یو شکل تړلی دی. دا زموږ د ملت مسله ده. د ملت دا مسله به موږ په ګډه حل کوو او حل یې بل هېڅ نشته. دا نورې ټولې فارمولې پاتو خبرې دي. د دې یوازینی حل هم هغه پخوانی دي. پر دې موږ پرون هم درته خبره کړې ده، نن یې بیا کوو چې دا په 1891 کې د ډیورنډ په معاهده کې د دې کام سره خبره شوې ده چې ستا اخوا ته قبایلي او وطني مځکې، ستا دې خوا ته قبایلي او وطني مځکې ولسي وطنونه، ستا رشتې د ورورولۍ د قرابت د خیښو د خاله، ستا در کندهار او در کوټې پورې د ولسونو تګ او راتګ دا د ډیورنډ په معاهده کې تېر شوی. بیا د دې په رڼا کې اووه اویا کاله
د دې نه پاکستان کېږي چې پر مځکې په سر په وجود راغلی په دې 80 کاله کې پر دې خبره چا نه ده کړې. لنډه سپینه او صفا خبره دا ده چې دا د افغان ملت حق دی، دا د دې چمن د ولسونو حق دی، دا د کندهار پورې د افغان وروڼو حق دی چې دا رشتې به په یو پاسپورټ نه بندېږي، پر دې به هېڅ قسم قدغن نه لګېږي. د دې په اړه کې د هر مشکل موږ په ډاګه مخالفت کړی دی، په ډاګه یې مخالفت کوو. نن دا خبره ما تاسو ته پرون وویلې، دا د سټیج خبرې دي، چا څه وویلې چا څه وویلې، دا ډېر اهمیت نه لري. پرون هم چې مشکل راغلی دی په 21 کې د حکومتي لارې د امپیچمنټ د لارې داسې نه چې موږ صرف اواز پورته کړی دی، موږ قرباني پرې ورکړې، دا لاره موږ خلاصه کړې. په دې روان بلد چې تکلیف راغلی دی، په شپه راغلی دی، موږ ورته حاضر شوي یو. سبا دې خدای دې کړي چې مشکل راځي، موږ به ورته حاضرېږو. خو یوه خبره کوو، دا خبره موږ مخکې هم کړې، دا خبرې باید په تورو ګوټو په تورو ګېټو کې خلاصې نه شي. دا په مرکو، دا د قبایلي جرګو خبرې نه دي. د دې لپاره باید ریاست د خپلو افکارو خواخوږو د لارې د ولس د دې روزګار د دې رشتهداري او د دې خپلوي معلومه نه کړي، او موږ پر خپلو ټولو لغړیانو وروڼو، پر ټولو د چمن او د بولدک او د کندهار پورې ولسونو غږ کوو چې هر څو زورور شي، دومره نشي زورور کېدلی چې ورورولي دې پرېږدي، دونه نشي زورور کېدلی چې کلی ونیګرا دې سره بیل کړي، دونه نشي زورور کېدلی چې خپلوي و کرابت و د کښتو د کروندې وطنونه دې سره بیل کړي. دې ته باید الرټ واوسئ. دا جنګ ګټل سوی جنګ دی، دې جنګ ته اوس لږ همت نور پکار دی. په دې جنګ کې باید په جرګو په مرکو هسې په د درواغو په امیدو په اسرو باید موږ ځان خطا نه باسو. د عوامي نیشنل پارټي د پلیټفارم له اړخه خپلو ملګرو ته وایي موږ به دني یا به نه یو، د دې مرکو جرګو به قطعا کیسه نه جوړېږي. د پرلط سپیچ هر وخت یې غواړي، یا د دوی د غوښتنې بغیر چې هر همکاري کېدلی شي، تاسو ورځ په ورځ باید په شپله ورته حاضر یاست. د ولس په منځ کې ورځ په ورځ په شپله باید حاضر یاست، خو د دې خیانت کیسه په یوه مرکه او په یوه جرګه به نه کېږي. دا خبره د خپلو ملګرو او د خپل شاه د روزګار په حواله مزوري ګڼله. آخري خبره ده چې ګرانو ملګرو، تاسو پرون ټول ذمهوار او همدرد همکار په صلاح په مشوره پارټي ته خپله خبره سپارلې وه. پارټي پر دې ډېر سوچ او فکر کړی دی. د دې احتجاج دا سلسلې چې دي دا به مخ په وړاندې ځي، دا به پیلاویږي. نن پر 3 بجې په پټه کې احتجاج دی، انشاءالله زه به پخپله ورځم. ماښام سبا سهار به پارټي کښېني د نورو ملګرو سره چې دا ټیم پښتونخوا نیشنل عوامي پارټي، نیشنل ډیموکریټک موومنټ، دا موږ یو پلیټفارم یو. بلې خواته هم د 4 جماعتو کمپرستو پلیټفارم جوړ شوی دی. کوشش به زموږ دا وي چې دا ورسره یو ځای کړو، په کم سے کم نکات به سره یو ځای کړو، په دې کې به خپل کردار ادا کړو. په دې لاره کې زموږ هغه مذهبي او سیاسي ګوندونه چې بربنډ د دې غلا په خلاف چې دا بربنډ غلا شوې ده راوتلې دي، خپله خبره یې ایښې ده، هغې سره به خبره کوو. نو دې کار ته به وسط ورکړو. دا پېښه دلته یوازې نه ده شوې، دا په کله سیف الله کې د خوشحال خان سره شوې ده، دا په پټه کې داسې شوې ده چې د 1100 کس سره 1 بل لګولی دي، 11,000 یې کړي دي، او چې 11,000 یې ولي دي هغه راخیستي دي پر 10,000 یې دله ولي دي.
داسې نو چې ځې مشهوره د سوشل میډیا کمپه راوتلې ده وایي عثمان بزدار د پنجاب وزیر اعلی کم عقل و که بې صلاحیت و که هر طرز یې درلودی خو کم از کم منتخب ام پي و دا معتمد چې پر کښېنوله یعنې ایک پر سیټ وایي بایللی دي د بل پر سیټ یې دې کله بیا چې وزیر اعلی که نو دا پېښه په ګرد وطن کې روانه ده نو د دې په خلاف د ټول کام د ټول نماینده ولسي کامپرسته قوتو سره سلا او مشوره کوو د چمن بل احتجاج کله اعلانو دا به پارټي نن و سبا په پټه کې پر کښېني خپل احتجاج به اعلان کړي خو ستاسو د ټولو خاص کر بیا چې دا یولس شپې د شپې دخوا دا ملګرو کم خواري کښلي دي دا شل شپې اندازن په یخو په ګرمیو په خپلو وسایلو په بیخي نه څه باندې چې نه به اوبه پر ځای پوره وې نه به خوراک پر ځای پوره و په ډېر مړانه په ډېر همت یې دا شپې ورځې سهار کړي دي تر دې ځایه را رسېدلي دي یا په دې کار کې چې په هر شکل د شپې و د ورځې دلته ډیوټي سوې ده کومک سوی دي مدد سوی دي د سهار ناستې ورسره سوي دي د دې ټولو د شکریې سره سره یا په شا چې ځي چې هغه څومره ما په سکاټ کې یاد کړل د هغه ټولو د شکریې سره سره نن به پر دې ځای زموږ د پرلت د احتجاج د روډ د بندش دا سلسله موږ ختموو د دې ځایه به ټولو ملګرو ته دا خواست وي لکه څنګه چې تاسو تنظیمي طور دا دنیا ته ښکاره کړه دا د سوشل میډیا ملګري دي پر دا جنډۍ وګرځي زموږ یو تحریک جنډۍ نه ده شو سوې زموږ د یو ملګري چې زموږ په مخالفت کې په حریفت ولاړو د چا په سپیکر ګوته نه ده ول سوې زموږ د شلو ورځو چې دومره لوږ لا سوې وله چې دا هم ورسره تړلې وله چې دې ښار ته خښ ته د خښ سره ورجنګېدلې وای خو زموږ د ملګرو زغم زموږ د ملګرو برداشت یوه پاڼه نه کماته پر دې تنظیمي صلاحیت پر دې پرامن احتجاج پر دې آئیني او قانوني احتجاج د ټولو شکریه ادا کوو هم به مې دا خواست وي لکه څنګه چې دا شل شپې په پرامنه طریقه دلته پاته سوي وو په ډېره پرامنه طریقه هر سړی حتی چې په دې روټ کې یوه بېختوبه لا پاته نه شي په پرامنه طریقه د خپلو ځایو ورسوئ نور به نه وي لا عمل چې د کوټې څخه هر څنګه اعلان شو پر هغه به انشاءالله عمل سره کوو پر هغه به سره ځو الله مو خوشحاله لره الله مو په عزت لره انشاءالله د بل احتجاج لپاره خو به سره تیار یو چې هر څه وشي په ایمانداري به سره تیار یو دا میډیا ملګري دې وګوري خلک وایي دوی ستړي سوي دي دا اخرنۍ ورځ ده چې احتجاج ختموم د ملګرو دا جذبه ده ستاسو جذبې ته ستاسو همت ته په دواړو لاسو سلام دی تل آباد او شاد او خوشحاله اوسئ ستاسو پت و نکړه ټول عمر موږ ننګ کوو کور مو ودان د سکیورټي د ملګرو څخه خواست کوو چې یو ملګری به ځای نه دا خپل کوم اتاقونه چې دي دا به راټولوو کنټینران به پورته کوو لکه څنګه چې مشر وویله بس ټول ملګري دې پر خپلو کارو اخته سي خپل شیان دې راټول کړي 3 ساعته به یو د سکیورټي ملګري نه ځي دا وارې چې کومې غالۍ دي د ټولو ملګرو څخه دا خواست کوو چې دا غالۍ کنټینر له راوړئ خپل اتاقونه راټول کړئ خپلې جنډۍ